د امرالله صالح تازه او مهمې خبرې غټ حقیقتونه یې ښکاره کړل. دا چې څنګه او څه یې ویلي مطلب تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. امرالله صالح له یک تلویزیون سره ځانګړې مرکه کې وروستو یې مهمو موضوعاتو ته اشاره وکړه. ښاغلي صالح په دغه مرکه کې د امریکا د مرستې په اړه وویل. د ټویټونو او بیانو له لارې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نیوکې داسې هڅې دي چې له مخې امریکا غواړي دوی د اساسي قانون خلاف کار ته مجبور کړي. صالح د امریکا د $1 میلیارډ مرستې کموالي باره کې وویل چې امریکا $1 میلیارډ کم کړي نه دي بلکې د کمولو ګواښ یې کړی دی. خو هغه دا هم وویل چې که نړیواله مرسته پرې شي نه د هلمند سیند وچیږي او نه هم د پنجشیر او نه هم د هندوکش ملا ماتیږي. په هر حال وروستیو ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د ټول شموله حکومت جوړولو کې د افغان سیاسي مشرانو د پاتې راتلو له امله واشنګټن له کابل سره $1 میلیارډ مرسته کموي. دوی دا ګواښ هم وکړ چې له افغانستان سره به نوره مرسته هم کمه کړي. ښاغلي صالح د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د سیاسي اختلاف د هواري لپاره د منځګړو د ناکامۍ په هکله وویل. ښاغلي عبدالله حکومت کې په تیر 15 کلن ګډون سره څه وکړل او کومه لاسته راوړنه یې لرله. هغه زیاته کړه چې د اساسي قانون د ګډون د ټیټې کچې په هکله خاموش دی او موږ د ټاکنو پر اصل معامله نه کوو. هغه دا هم وویل چې د ولسمشر تر شا ولاړ دی او د هغه د دریځونو کلک ملاتړی دی او دا یې هم وویل چې د حکومت په ټولو تصمیمونو کې د الف نه تر یا پورې شامل دی. هغه د کورونا وایرس باره کې هم وویل دا مهال د حکومت لومړیتوب د کورونا وایرس کړکېچ کې د خوراکي توکو لګرانۍ او کمښت د رامنځته شوي لوږې مخنیوی دی. ښاغلي صالح وویل کابل کې هغوی 1,25,000 کورنیو ته د خوړو رسولو پروګرام لري چې د کورونا وایرس د ګربندیز له امله یې ورځني عاید له لاسه ورکړي دي. دوی وایي حکومت هڅه کړې چې سرحدي لارې بندې نه شي خو ښاغلي صالح خبرداری ورکړ چې افغانستان کې بله کورونا مړینه ډېره شي او که حکومت اوسنۍ هڅې هم جاري وساتي بیا هم د 3 لکه کسانو د مړینې وړاندوینه شته. نوموړي دا هم وویل د میکروب ضد محصولاتو د لرلو لپاره 4 کورنیو شرکتونو ته دنده سپارل شوې چې له افغان انګورو دا توکي تولید کړي. په هر حال تاسو د امرالله صالح د دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو به په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.